جی جی ما ته د علم نشته چې د عمر به څومره وینه ما ته داسې حدیث ما پڑھاو کړی دی او ته هم دغه سوال کړو او غشته خو تاسو دا لږ کوشش کوئ چې سوال د هغه معاملې سره متعلق وي لکه دلته د الله تعالی توحید بیانېږي په کار چې دې باره کې کا سوال راشي په موقع کې نو بیا به ډېره زیاته مزیدار وي او خبره هم بیا پوره شي او هغه توجه او د تقریر هغه ربط هم نه ختميږي بیا دلته بیا سوال دی چې बेशक के रिज़्क़ तो अल्लाह ताला देता है लेकिन अगर इस वजह से औलाद कम पैदा किया जाए कि परवरिश तरीके से हो जाए तो क्या ये भी गुनाह है ददी में सलाह व मखी राजी बा बताओ इंशाल्लाह वजाहत ददी उशी बखबल ज़ैकिन जी जाओ मौजू अवल से बयान तक कमा چې هغه موضوع کوي دغه موضوع باندې خبره کوي نو هغه ډیره زیاته مزیدار ابو یو خبره هم خطر کی وسع لو یدا کرسیه السماوات بادشاہی د اسمانونو اختیار د اسمانونو والارض او د زمکه ولا يؤوده او نستړي کوي هغه حفظهما حفاظت د غدواړو الله تعالی لوی هم ده او د دې حفاظت الله تعالی ستړي کوي هم نه او دا الله تعالی هو العلی العظیم دا هم لوی صفاتونه دي د الله تعالی علی د ټولنا اولیا د ټولنا لوی د ټولنا طاقت د غزيات ته عظیم او د هر چا د طاقتونو د صلاحیتونو نه دغه صلاحیتونو او طاقتونو لوی دي الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کې الله تعالی دې موږ په ځان کې د توحید هغه حق ادا کول صلاحیت زموږ ځان کې پیدا وکړي چې هغه سره زموږ الله تعارف پیدا کیږي زموږ بزرګونو کې لا اکراہ نشته زبردستی فی الدین په دین کې کراهت زبردستی کله چې چا د الله تعالی دغه نظام منل نه ده او هغه د دین ته تسلیم شوی نه ده نو په زور او زبردستی د هغه دین تسلیمول نشته چې په زور باغ باندې اومانه ها یو سوال راځي چې بیا د خلک سزا ولي ور کوي نو دا د منلو نه بعد کله چې دا اسلام اومنه الله دې اومن رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخیری پیغمبر اومن او بیا تا ګناه وکړه داغه لپاره حد الله مقرر کړی دی یا قاضي مقرر کی داغه سزا لازم ده ځکه چې تا دا منلې دی یو ور چې لا اله الا الله اولی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو بیا تا ایمان پیدا شو نو بیا به د دفات پدا باندې لاګوي او په زور پچا باندې منول نشته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بچا باندې د ایمان وروړل لپاره زور او جهاد کړی دی او نه دا چاته اجازه څه ده خبره منل دا اختیار کړي بلکې هغه عیسائی دی هندو دی سکھ دی او يهودي دی هغه په خپل طریقې عبادت کوي هغه عبادت لپاره دغه عبادتګاهونو لپاره به ته امن جوړای او هغه په آرام سره وی چې هغه چا طرف نه غیتا څه خطر نه وی چا طرف نه غیتا لپاره څه مشکل نه وی په خپل عبادتو کې ها ته دعوت ورکوا خپل اخلاق دومره اعلی کا خپل دعوت طریقې دومره مزیدار کا چې هغه ته متاثر شي او هغه خپل دین پری دی او استاد دین تراشي نو نشته ده زور زبردستی فی الدین په دین کې قد په تحقیق سره تبینا خار شوه ده واضح شوه ده الرشد هدایت من الغی د کوګوالینا د لپاره سورۃ النحل آیت نمبر 35 نا 37 پورې به تاسو وګورئ سورۃ النحل آیت نمبر 15 نا 35 نا 37 سورۃ نحل 35 نا 37 پورې چې څنګه الله تعالی بل کړی د لاره الرشد هدایت الرشد هدایت د الله تعالی نوم دی رشید او چاته چې رشد ورکی پوی ورکی او د پوی د پاره چې څومره صلاحیتونه وي هغه الله تعالی ورکی او دا الله تعالی په د قران کریم کې د جهنم لارم خودلې ده او د جنت لارم خودلې ده او بیا ته آزاد پر خدای او د دنیا کې تا د پاره تشریع اختیار موجود دی دا تاسو رښتا کته غواړي نو جمعه ته تللی شي او کته غواړي نو بدکاری د پاره تللی شي دا اختیار الله تعالی ورکړي خو الله تعالی خپل ذمہ داری د اولوہیت او د ربوبیت پوره کړی دا د دواړو لارو انجام خودلې ده چې که جمعه تزي نو انجام بداوي او که مثلا جمعه په مقابله کې چرته ګناه تزي نو انجام بداوي مالکی مرضی ستاده د هغه مرضی اختیاریم تا ته درکړی دی او د کوم طاقتونه چې درکړی دی الله تعالی دغه استعمال هغه استعداد یا دغه اختیار هم الله تعالی تا ته درکړی هغه طرف ته اشاره فمن یکفر بسوک چې انکار وکي بالطاغوت د طاغوت نه طاغوت د دې معنی ډیره ضروری ده او خامخا په دې باندې ځان په یولم ډیره ضروری ده طاغوت توغیون نه ده او دا ویل کېږي لکه اوس د ملګری مونږ ته ویلې چې مردان کې ډېر لوی سیلاب راغلی ډېر لوی تباہي وکړه نو کله چې اوب د خپل حد نه برشي بیا موږ وایو چې اوب طغیانی وکړه یا د سره کې دریاب کې طغیانی راغله د خپل حد نه اوچتیدل خدان پوي کې دا خبره ډېر اهمه ده خپل ځان اوچتیدل
نافرمانی درې صورتونه دي د نافرمانی درې صورتونه دي یو فسق دی او یو کفر دی یو طغیانی ده فسق کې دی چې مسلمان ته اداله نافرمانی کوي یا خالص کافر ته ویل شي خو بهر المعمولی نافرمانی یا غټه نافرمانی دا اول درجه ده د الله د نافرمانی یو سړی مؤمن متقی هم کې دی شي خو هغه نه فسق هم سرزت کېدل شي صحیح ده لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سباب المسلم فسوق مسلم د کنزله کول دا فسق ده وقتاله کفرا او مړ کول ده دا کفر ده همدارنګه ګیره خیال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا فسق ده وغیرہ دا وړ ګناهونه چې کم دي دا فسق شو او کفر د الله تعالی د ذات نه انکار کول یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات نه انکار کول یا د آخرت نه انکار کول یا د قران نه انکار کول یا د فرشتو نه انکار کول یا د ټولو نه انکار کول یا بدی کې وشینه انکار کول دا دویمه درجه دریمه درجه هغه دا چې هغه ته طغیانی وای طغیانی مطلب دا دی چې خپلم نه منم بل مجبوروم په نه منلو باندې خپلم نه منم یعنی الله ذات نه منم نعوذ بالله یا د الله تعالی یو نه منم یا رسول الله نه منم یا دغه قانون نه منم یا دغه نظام نه منم او تا مجبور او ما چې نه وکړي نو د دې د طغیانی د صفت سره اټول نه لوی متصف چې کوم دی هغه شیطان دی دغه چې خپل انکار وکړو د سجدې نه او انسانان می ساره د سجدې نه د الله تعالی د عبادت کولونه نو دا ټول نه لوی دی خدا طغیان د طاغوت د غلفظ په قرآنی کریم کې اته ځای استعمال شوی دی 8 دفعه دا استعمال شوی 8 دفعه او دا 8 دفعه چې کله تاسو وګورئ نو په دې کې دا الله تعالی د شیطان د پیرانو نه او د انسانانو نه او د انساني نظام د چلونکو د لپاره الله تعالی استعمال کړي وخت موږ سره کم ده کنه اته وړه ما تاسو ته تفصیل بیان کړی وي سوره بقره دا 256 257 د کم چې تاسو اورئ د دې آیتونو کې ان 256 او 257 کې سوره النساء په 51 کې او 60 کې او 76 کې 50 60 76 ان یو 50 نه یو 50 شپتم او شپږ او یایم په دې کې تاغوت ذکر ده او سوره مائده شپتم 60 مائده 60 شپتم 60 نمبر آیات او سوره نحل 36 نمبر آیات 36 او سوره زمر 17 نمبر آیات 17 سوره زمر 17 پدې کې الله تعالی د طاغوت ذکر کړي طاغوت څوک ته معنی تاسو د شوله چونکه اوس خه توجه وکړي نن درس ګوري د ابتدای ډیره زیاته اهمه ده ډیره زیاته اهم ده او خاص کر سوره بقره د اخیره حصہ کدا موږ الله تعالی زموږ د تصور زموږ د عقیده د دې د غسمه درست شو کنه مثلا دا درست شو تاسو خپل منځونو مازم بیا وګورئ تاسو د خپل کتاب مازم بیا وګورئ تاسو خپل د عبادتو مازم بیا وګورئ او چې دا درست نه وي نو اندوستړه خدای ناراض هغه مثال به بیا در باندې فټ وي لکه چې الله توحید نشته نو ته عبادت کې وړو عبادت قبلي کې نه بیا او چې دا برابر دی نو بیا هغه ډیره بهترینه ده چونکه په سورته په دې آیت الکرسی کې الله تعالی خپل لویواله او خودو داغه وحدانیت داغه طاقت تاسو ورودو څومره چې الله ماته توفیق راکړو څومره چې ما بیان کړل شو عمر تاسو ورودو اوس هغه سره په مقابله کې بالکل الله په مقابله کې الله تعالی تعبد بیان کړي ان یو زما الله وای چې حي او قیوم یما علی او عظیم ما د پر اسمانونو زمکه کې چې سدي دا ټول دي زه خبر یما علم ما سره ده وغیرہ وغیرہ اختیار ما سره ده نیولی ما دي د هرڅ او دې مقابله کې تا د پر یو بل ذات ته اول حقیقت د شیطان بیا غنورستو هغه انسانان چې تا مجبورئی په خپل ځان ته عبادت کول باندې تا مجبورئی خپل ځان ته تابعداري کول باندې عبادت مراد تاسو بزین کې به فورن منځ راشي دا فورن منځ مرا ولا عبادت تابعداري ته ویل کیږي اطاعت ته ویل کیږي عاجزي ته ویل کیږي نو چې کله ته د الله په مقابله کې د بل چا تابعداري کوي او د الله حیثیت پیژندل دي نو ممکن نه ده چې ته د بل چا تابعداري وکړل شي کچېره تا هغه پیژندلې وي او کدا هغه پیژندلې وي هغه بیا قوت ته او ک ملک ته او ک شخص ته ک سربراه ده او ک قوت ته ور سره او ک ټوپک ته ور سره او ک هر شی ممکن نه ده ځکه چې هغه سره ډیر زیات زور چې راشي ډیر زیات زور راشي نو دومره براشي چې تا نه وساو باسي اول خدا ساو بستلم د الله په اختیار کې له ما فی السماوات و ما فی الارض دا هغه په خپل اختیار کې نشي کوله دا الله سره دی خو کدا تا نه الله خو خوا او دا تا اوته نو ته الله ته ورغلی بیا هم دا هغه ان هغه په خپل مقصد کې نشي کامیاب دي او تا په خپل مقصد باندې نشي ناکام اوله